دا نه دی چې حساب کتاب الله په ملایکو باندې کوي، دا نه دی چې الله حساب کتاب په بل چا باندې پیغمبرانو باندې کوي، نه نه، حساب کتاب له الله سبحانه وتعالی په خپل راځي. ځکه الله وی واشرقت الارض بنور ربها، الله وی په هغه ورځ به د ځمکه رڼا شي د الله په رڼا سره، د الله په نور سره به د هر څه وپړقېږي، الله به راشي، حساب کتاب به شروع شي. حدیث کې راځي وی هر انسان ته به د هغه او د هغه د پلار په نوم اواز کېږي، هر انسان ته به اواز کېږي. وإذا الوحوش حشرت، سورة التکویر کې دی الله به څاروي هم راجمع کړي په هغه ورځ. یو حدیث کې راځي، یو روایت کې وایي دا څاروي او ځناور به شاته ولاړ وي، دا سرونه به داسې اوچتۍ لګوي او یو بل ته به وایي یره نن په انسانانو او پیریانو باندې ډېره سخته ورځ ده، نن خو د دوی سره حساب کتاب دی. دا ځناور به دا وایي، دا څاروي به دا وایي، هر انسان ته به اواز کېږي. او حدیث کې راځي چې کله اواز وشي، اواز کېدو ولې نو هر یو به داسې بره ګوري که څه زما نمبر دی، او اواز به داسې کېږي زه تا ته دا وایم، لږ زما دا خبره زړه ته کوزه کړه، بلکل به د دې سره ستا ژوند بدل شي. غونه یې په انسان باندې ځیږ شي، غونه یې په انسان باندې ځیږ شي، دا ویښته د بدن ودرېږي چې کله دا اواز وشي ستا په باره کې او زما په باره کې فلان ابن فلان، پلانې د پلاني زوی یستعد للوقوف بین یدی الله، ځان دې تیار کړي، الله وایي چې د ده نمبر دی مخکې دې راشي. چې کله زما او ستا په باره کې داسې وویلی شي چې پلانې د پلاني زوی را دي شي، الله وایي د ده نمبر دی، نو کوم مخ باندې به موږ الله ته ودرېږو او کومه خبره به الله ته کوو او څه به الله ته په صفایي کې بیانو. او چې الله حدیث کې راځي ما منکم من احد الا ويكلمه ربه، په تاسو کې داسې څوک نشته چې د قیامت په ورځ به ورسره الله خبرې نه کوي، الله به ډایرکټ خبرې کوي. لیس بینه وبین عبده ترجمان، زمونږ او د الله په منځ کې به ترجمان نه، ډایرکټ تپوسونه به الله زمونږ نه کوي. زه تا ته دا وایم او ستاسو نه مخکې ځان ته دا وایم چې کله دا اواز وشي چې پلانې د پلاني زوی ځان دې تیار کړي الله ته مخامخ ودرېدو ته، څنګه وځو ما او ته الله پسې څه به وړو د الله مخې ته؟ دا ټک خطا اعمال به وړو، دا بې وخته منځونه به وړو، دا معمولي غونته کې ذکر به د الله مخې ته وړو، دا لږ غونته کې اعمال به د الله مخې ته وړو چې د هغې پته هم نه لګي چې قبول شوي دي او که نه دي. څه به کوو په هغه ورځ؟ او بیا چې عملنامې تقسیمېږي، الله اکبر، هغه ناشنا منظر دی چې کله عملنامې تقسیمېږي. چاته چې عملنامه په ښی لاس کې ورکړی شو کامیاب دی، چاته چې په ګس لاس کې ورکړی شو تباه دی. سورة الحق کې الله ناشنا منظر ذکر کړی دی. سوی الله زیر ته ذکر کومه فاما من اوتي کتابه بیمینه، چاته چې عملنامه ورکړی شي په ښی لاس باندې، الله دې موږ ته عملنامې په ښی لاس راکړي. چې چاته عملنامه په ښی لاس ورکړی شي فیقول هاؤم اقرءوا کتابیه، دی به چیغې کړي خلکو ته به وایي راشئ وګورئ زما عملنامه، خوشحاله به وي. که تاسو خیال کړئ کله چې یو سړی په سکول کې، مدرسه کې، کالج کې، یونیورسټۍ کې سبق وایي او ریزلټ یې راوځي، امتحان یې راوځي، کامیاب شوی، نو بیا هر چا ته ښیي وګوره که نه، وګوره په دغه ورځ به د عملنامه چې چا ته په ښی لاس میلاو شي اواز به کړي وګورئ که نه زما عملنامه، وګورئ په ښی لاس الله راکړه. انی ظننت انی ملاق حسابیه، زما یقین په دې ورځ باندې چې زه به د الله سره میلاویږم، ما ډېر محنت کړی و د هغې لپاره.